بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو یو کلي ته راغلي یو. په دې کلي کې چې څومره معیوبین دي، دغه کم ماشومان چې نه ښکاري، دا کم سپین ږیري چې ښکاري، دا ټول تکلیفونه لري. دغه دوه ګلالي ورونه وړاندې هم دوی ما لیدلي وو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تاسو ښه یاستئ؟ په خیر راغلي یاستئ؟ ورورکه ښه یې؟ خیر راغلی. نوم دې څه شی و؟ فهیم او فهیم نوم لیکل شوی. د دوی د یو لست په اساس باندې چې دا ټول هغه معیوبین دي، تکلیفونه لري، موږ راغوښتي دي دلته چې هر یو فامیل ته به خپل تر وسې پورې کومک ورسوو. دلته بعضې مریضان هم دي چې بیخي د ګرځېدلو نه دي، په دغسې حالت کې دوی راغلي دي، په دغسې حالت کې دي. اول دې ته یې برخه واچوئ په هغه کې. د هر یو فامیل ته سیمیان دي، کلچې دي، نخود دي، هغه خواږه شیان دي، لوبیا دي، چاکلیټ دي، دال دي، اوړه دي، دوه دانې ملۍ دي، دوه اچار دي، بوره ده، وریجې دي او غوړي دي، او دغه وړه خو مې وویلې. دا ویسئ، دا درشه چې دا د یاسر حبیب ورور مسله چې د دې سیمې ټولو هغه مستحقو بېوسو معیوبو خلکو ته باندې به یې وویشو. یاسر حبیب له اوکراین نه. دا چا چې دي هغوی ته دعا کوئ. صحیح دی؟ مننه. پلار هم راغلی، هغه هم تاسې ویسي. او ستا خو لورکۍ مې لیدلې ده چې هغه تکلیف لري. بیا یې وړم، ډاکټر ته یې وړم. صحیح دی؟ دوه برخې دې ته واچوه. دا خورکۍ ګونګۍ ده؟ یوه برخه مورکۍ ستا، یو برخه د دې. صحیح دی؟ یو برخه شوه، یو برخه بله راوړئ ورته. پوره شول؟ ځئ په مخ خامخا مورکۍ ده، چا چې دي هغې ته دعا کوئ. د دې خوراک مورې د دې تکلیف څه شی دی؟ دا ګونګۍ ده. او ستا خپه مورې په څه شي خوږه شوې؟ سرطان شو، غوسه یې کړه. ښه، دوه برخې دې ته واچوئ. یو برخه به د دغې خوراکۍ شي، یو به مورکۍ ستا شي. صحیح دی؟ بله برخه هم راوړئ. بېله بېله کېدای چې بیا ګډوډه نه شي. هلکه اوړه اول لري، اوړه اول راځي که لاندې نه دا راوړه، دا اوړه لاندې دوشي دا پوره شو. ځئ وروره، مورکۍ دعا کوئ. فلج شوې ده. د دې عمر څومره دی؟ یو برخه راوړئ، دې ته واچوئ د موټر کې. خوراکۍ ښایي؟ خبرې کوی شئ؟ دی نه شي کولی. دې ته دوه سهمه راوړئ. دوه سهمه دغه ځای کې کېدی. دا خویندې دي؟ دا یې څه کېږي خورې؟ خور دی ده؟ دا د یو کور مسله ده. دوه سهمه خدای په امان.
لاسونه دو کاکا دا بجیګه به شي نه نه دا څو سره جګ دی نشي ګرځېدی جګ دی کم خیوال راوله ټول دا د سهم رو دا ورته دی ته راجګېدی شو وروره نشي راجګېدی سهم یې ورته هملته مخې ته کېده چا سره تا سره دی سهم یې ورته مخې ته کېده راوړئ ورته سامان دغلته کېدی ایت الله ته ناته یې راوړه وروره که په څه شي خوږ شوی ته ټکر یې کړی کېده دې ته سامان ورکه ورته عرفان لاله
بین لږ ډېر پاتې شول او مواد کم نو موږ سره څو برخې مواد دا به مکس تقسیم کړو. دوه برخې په خیوې ولسوالۍ کې دواړه خویندې دي، جنکۍ دي نه ښځې دي که نه، دا د هغوی برخه دا به ورته تاسې وسپارئ. وروستی دی په مخه راښه شه، زه یې په مخه